بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې د روژې مبارکې میاشت را روانه ده، نو دا زنانې څه پریشانه دي ورته که چیرې په روژه کې دې ته ناجوړې حیض راسي، نو بیا د روژې سبات کې ورته روژې یوازې نیول مشکله وي. نو که چیرې د دغه پریشانۍ د ختمولو دپاره دی هغه دواوې وخوري چې کومه باندې ناجوړي بندیږي، بیا د ټوله میاشته ناجوړي نه راځي، نو آیا دا جایز دی او که نه دی؟ فتاوی دارالعلوم زکریا جلد راول صفحه نمبر 528 هغه په دې هکله ډېر ښایسته جواب ویلی. هغه وایي چې حیض یو داسې شی نه دی چې د هغه جاري ساتل ضروري وي، بلکې هغه یو عارضي شی دی، نو د هغه د بندولو دپاره دوا خوړل منع نه ده، جایز ده. خصوصا د حج یا د روژې پر موقع باندې دا دوا استعمالول فایدهمند هم کېدلی سي چې زنانه خپل واجبات په سهولت او په اسانۍ سره ادا کړي، ځکه په داسې حالاتو کې عموما زنانې ته تکلیفونه بیا راځي چې یا دا روژې وخوري بعد کې ورته نیول ګران، یا د حج پر موقع باندې، نو بالکل دغه ګولۍ خوړلی سي چې دغه میاشت د روژه په اسانۍ سره ونسي. او البته د حیض مستقل بندولو دپاره دوا استعمالول مناسب نه وي، ځکه پر صحت باندې اثر پرې وځي. داسې د روژې په موقع باندې یا نو داسې په داسې حالاتو کې عارضي طور باندې دا دوای خوړل، ګولۍ خوړل څه مشکل نه لري. په حواله سره د رد محتار جلد راول صفحه نمبر 304 دغه رنګه جدید فقهي مسائل جلد راول صفحه نمبر 223. او محترمینو، یو بله داسې هم موقع وي چې په هغه ځای کې استعمال کول سي، نو دا به هم فایدهمن وي، ځکه چې اکثره د دغه ملګرو پوښتنې زه واورم چې دوی پوښتنې کوي په حالت حیض کې د کور والا سره جماع یې کړې وي، الانکه الله جل جلاله منع کړې ده چې قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. نو دی په حالت حیض کې د کور والا سره جماع وکړي یا د سفر را روان وي یا بل مشکل ورته پیښ سوی وي، نو په داسې حالت کې چې د چا خاوند د سفر سره روان وي او دلته د هغه خپل عادت وخت پر کېدونکی وي، یعنی هغه ناجوړي وخت راتلونکی وي، نو باید په داسې وخت کې هم دغه ګولۍ استعمال کول سي، پر ځای د دې چې خاوند په داسې حالات کې جماع وکړي چې هغه قرآن منع کړی وي، حدیثو منع کړی وي، سخته ګناه وي، نو د هغه مشکلاتو څخه به هم بچ سي او دغه عرضي طور باندې دغه ګولۍ په دغه میاشت کې هم وخوري چې خاوند یې د یو سفر یا د یو ځای څخه راځي. والسلام.